شپږم څپرکی د درد بدن منحلول. د انسان د درد ډیره برخه بې ځایه ده. تر هغې چې نالیدلی ذهن ستاسې پر ژوند حاکم وي، دا بې ځایه درد به ګالئ. دا درد چې تاسې اوس رامنځته کوئ تل یو نامنل شوی شکل دی. د واقعیت پر وړاندې د بې خودۍ یو ډول مقاومت دی. د فکر په کچه مقاومت د قضاوت یوه بڼه ده. د احساساتو په کچه د منفیوالي یوه بڼه. د درد درونوالی د حاضر پر وړاندې د مقاومت له کچې سره تړلی دی، او دا بیا له ذهن سره ستاسې د خواخوږۍ له پیاوړتیا سره تړلی ده. ذهن تل په دې لټه کې دی چې له اوس نه منکر شي او ترې وتښتي. په بل عبارت، څومره چې له ذهن سره خواخوږي کوئ هغومره کړاو ګالئ. یا داسې ویلی شو، څومره چې اوس ته درناوی وکړئ او ویې منئ هغومره له درد او کړاو نه آزاد یاست او له نفسانی ذهن وزګار. ځینې روحاني مکتوبونه وایي چې درد بالاخره یو تصور دی، او دا رښتیا خبره ده. خو پوښتنه دا ده چې تاسې ته دا واقعیت دی که نه؟ یو عادي باور دا خبره رښتیا کولی نشي. غواړئ د ژوند په پاتې برخه کې مو درد تجربه کړئ او په عین حال کې ووایي چې درد یو تصور دی؟ دا به مو له درده خلاص کړي؟ دلته زموږ اندېښنه دا ده چې څرنګه دا واقعیت تاسې درک کړئ، په خپله تجربه کې په واقعیت واړوئ. تر هغې چې له ذهن سره خواخوږي کوئ، درد په سترګو نه لیدل کېږي. په روحاني ژبه تر هغې چې تاسې بې خوده یاست. په دې ځای کې زه د روحي درد په اړه خبره کوم، چې د فزیکي درد او فزیکي ناروغۍ لامل هم دی. کینه، نفرت، پر ځان زړهسوی، ګرموالی، غصه، زړهتنګی، حسادت او نور، حتی یوه وړه ناخوښي، ټول د درد بیلګې دي. هر خوند او پارودونکي احساسات په ذات کې د درد تخم لري. نه بیلودونکی متضاد، خو له وخت سره ځان ښیي. هغو کسانو چې مخدره توکي د نشې لپاره کارولي پوهیږي چې هڅاند احساسات په آخر کې رالویږي. خوند په یو ډول درد بدلیږي. ډېری خلک له خپلو تجربو په دې هم پوهیږي چې څومره آسانه او ژر یوه ډېره نږدې اړیکه د خوند له سرچینې څخه د درد په سرچینه اوړي. د یو لوړ ځای نه چې ورته وګورو، دواړه منفي او مثبت قطبونه دي. د یوې سکې دوه مخه دي. د هغه جوت درد برخې دي چې د ذهن خواخوږۍ نفت د هوش حالت دی. ستاسې درد دوه ډوله لري. یو هغه چې تاسې اوس په خپله منځته راوړئ، او بل تیر دردونه چې لا هم ستاسې په ذهن او بدن کې ژوندي دي. تر هغه مو چې د اوس ځواک ته لاسرسی نه وي موندلی، هر روحي درد چې تاسې لرئ تر شا د درد پیټی پرېږدي او په تاسې کې اوسیږي. له پخوانیو دردونو سره یو ځای کېږي چې پخوا موجود وو او ستاسې په ذهن او بدن کې کور جوړوي. معلومه ده په دې کې هغه دردونه هم شامل دي چې تاسې پر ماشوموالي ګاللي، او د هغې نړۍ له بې خودۍ راوتي چې تاسې ورته سترګې پرانیستي. د دردونو دا ټولګه د منفي انرژي پټنځای دی چې ستاسې بدن او ذهن یې نیولی دی. که د نالیدونکي شي په توګه ورته وګورئ، نو واقعیت ته مو ځان نږدې کړی دی. دا د احساساتو د درد بدنه ده. د درد بدنې شتون دوه حالته لري: پر ټپه ولاړ او فعال. 90% وخت پر ټپه ولاړ وي، خو په ډېر ناخوښه انسان کې ښایي 100% کې فعال وي. ځینې خلک نږدې ټول ژوند د درد بدنې سره تیروي، نور یې بیا یوازې په ځانګړو شرایطو کې ویني، لکه نږدې اړیکې یا د پخوانیو تاوانونو او پرېښودو فزیکي او روحي ژوبلېدنې پر مهال. هر څه یې رابرسېره کولی شي، په تیره بیا که د تیرو دردونو له لړۍ سره همغږي ولري. کله چې درد له ټپه ولاړ حالت څخه ویښېدو ته چمتو وي، ان یو فکر یا د یو نږدې کس بې غرضه خبره یې فعالولی شي. د درد بدنې څخه د خواخوږۍ پرېکون. د درد بدنه نه غواړي چې تاسې هغه مخامخ ووینئ او په څرنګوالي یې پوه شئ. هغه شیبه چې د درد بدنه ووینئ، په ځان کې دننه د هغې د انرژۍ پټنځای حس کړئ او خپل پام ورواړوئ. خواخوږي به ترې پرې شي. د هوش یو لوړ اړخ در دننه شو.
زه حاضر نوموم. تاسې اوس د درد بدنې شاهد یا کتونکی یاست. معنا دا چې نو د درد بدنه ستاسې د ملکیت ادعا تر نامه لاندې تاسې نشي استعمالولی او ستاسې له طریقه ځان نشي تغذیه کولی. تاسې نور په ځان کې دننه خصوصي ځواک وموند. ځینې د درد بدنې ډېرې بدغونې خو بې خطره وي، لکه ماشوم چې یو مخ کرنجېږي. نورې درد بدنې بیا ژوبلونکي او ویجاړونکي دي، رښتیني دیوان دي. ځینې فزیکي تاوتریخوالی کوي، نورو ته روحي تاوتریخوالی رامنځته کوي. ځینې به ستاسې په چاپریال کې یا ستاسې نږدې کسانو باندې یرغل کوي. نور بیا پر تاسې یعنی کوربه یرغل کوي. د خپل ژوند په اړه چې کوم فکرونه او احساسات لرئ په ژوره کچه منفي او ویجاړونکي کیږي. ناروغۍ او پیښې په دې ډول در پیښیږي. د درد بدنې ځینې بڼې خپل کوربه انسان ځان وژنې ته اړوي. په ځان کې د ناخوښۍ له هرې نښې خبر شئ چې په هره بڼه وي. ښایي همدا د درد بدنې راویښول وي. دا کولی شي د عصبي نارامۍ، بې صبرۍ، خفګان، د خوږولو ارادې، ژوبلېدو، غصې او قهر، زړه تنګوالي، په کورنۍ اړیکه کې د ستونزو جوړولو اړتیا او شکل غوره کړي. په هغه شیبه کې راونیسئ چې له خپل ویده حالته راویښیږي. د درد بدنه د خلقت د نورو شیانو په څیر واړې وپایي. یوازې هغه وخت یې پایښت ممکن دی چې په بې خودۍ کې تاسې له ځان سره خواخوږۍ ته جذب کړي. له همدې سره سر اوچتوي، پر تاسې حاکمیږي او په تاسې کې اوسیږي. اړه ده چې خپل خواړه ستاسې له لارې برابر کړي. ځان په هغو تجربو تغذیه کوي چې له خپلې انرژۍ سره یې همغږي ولري. هر هغه څه چې په هر شکل نور درد وزېږوي، لکه غصه، ویجاړونه، نفرت، غم، روحي ډرامه، تاوتریخوالی، آن ناروغي. نو د درد بدنه وروسته له هغه چې پر تاسې حاکمه شي، ستاسې په ژوند کې یو حالت رامنځته کوي چې د خپلې انرژۍ دوام پکې منعکس کړي او ځان پرې تغذیه کړي. درد یوازې په درد ځان مړوي. درد په خوند ځان نشي مړولی، هضم یې ورته ګران دی. کله چې د درد بدنې پر تاسې ځان حاکم کړ، تاسې به نور درد غواړئ. تاسې د درد یا ګالونکی کیږئ یا هم زیږونکی. تاسې به درد زیږوئ یا به درد ګالئ، او یا هم دواړه. د دواړو ترمنځ چندان توپیر نشته. معلوم داره چې له دې حالته تاسې خبر نه یاست او داسې په ډاګه به ادعا کوئ چې تاسې درد نه غواړئ. خو ځیر شئ، وبوینئ چې ستاسې فکر او چلن د ځان او نورو لپاره د درد ساتلو ته ډیزاین شوي. که په رښتیا ترې خبر شئ، دا لړۍ به منحل شي په دې چې د درد غوښتنه لیونتوب دی او هیڅ څوک په هوش سره نه غواړي چې لیونی اوسي. د درد بدنه هغه تور سیوری دی چې نفس خور کړی او په واقعیت کې ستاسې د هوش له رڼا څخه ویریږي چې ونه موندل شي. له هغه سره ستاسې غیر ارادي خواخوږي او ستاسې دننه درد سره د مخامخېدو بې خوده ویره د درد بدنې پایښت تضمینوي. خو که تاسې ورسره مخامخ نشئ او د خپل هوش رڼا پر درد وانه چوئ، تاسې به اړ شئ چې بیا پکې واوسیږئ. د درد بدنه ښایي د یوې خطرناکې بلا په څیر څرګنده شي چې تاسې د کتو ویره لرئ. خو زه ډاډ درکوم چې دا یوه منځته شي پړسېدلې هیولا یا بلا ده او ستاسې د حاضر ځواک پر وړاندې ځان نشي ښودلی. کله چې کتونکی شئ او خواخوږي ودروئ، د درد بدنه به یوه موده نور هم فعالیت وکړي او ستاسې د تېرېستلو هڅه به وکړي چې خواخوږي مو بیا وپاروي. که څه هم تاسې د خواخوږۍ له لارې نوره انرژي نه ورکوئ، خو هغه خپل ځانګړی خوځښت لري، کټ مټ لکه څرخ چې له تاوولو وروسته هم یوه موده په خپله څرخي. په دې پړاو کې ښایي فزیکي خوږ او درد په بدن کې رامنځته کړئ، خو دا به لنډمهاله وي. حاضر اوسئ او په هوش کې اوسئ. د خپلې ننه فضا ویښ ساتونکی اوسئ. حاضر اوسېدل مو اړین دي چې د درد بدنه مخامخ وګورئ او انرژي یې حس کړئ. بیا مو فکر په واک کې نشي اخیستی. هغه شیبه چې ستاسې فکر د درد بدنې د انرژي برغولي سره برابر شي، تاسې خواخوږي ورسره کوئ او په خپلو فکرونو یې تغذیه کوئ. د ساري په توګه که غصه د درد بدنې د مهمې انرژي خوځېدنه وي او تاسې غصناک فکرونه کوئ، په دې فکر کوئ چې چا څه سره وکړل او یا تاسې به څه ورسره وکړئ، نو یا تاسې بې خوده شوي یاست
او د درد بدنې خپل کړي یاست. چېرته چې غصه ده تل ترې لاندې درد پروت دی. او یا هم کله چې تیاره ذهني حالت در باندې راشي او تاسې د منفي فکر کولو لوري ته ولاړ شئ په دې فکر چې ژوند مو څومره ناوړه دی. ستاسې فکر د درد له بدنې سره برابر شوی. تاسې بې خوده د درد بدنې یرغل ته چمتو شوي یاست. دلته له بې خوده څخه زما مطلب دا دی چې تاسې له ځینې عقلي او ذهني پیټي سره خواخوږي کوئ. د کتونکي مطلق نشتون څرګندونه کوئ. ځور په هوش بدلول. د هوش دوامدار پام د درد بدنې او ستاسې د افکارو لړۍ ترمنځ اړیکه شلوي او د بدلون بهیر راولي. لکه درد چې ستاسې د هوش اور ته تیل وي او په پایله کې اور روښانه ساتي. دا د کیمیاګرۍ د لرغوني هنر راز دی چې وسپنه په سرو زرو بدلوي. ځور په هوش بدلوي. دننه درد جوړیږي او تاسې له سره بشپړیږي. ستاسې دنده بیا د نور درد نه جوړول دي. په ځان کې دننه احساس ته پام وړوئ. پوه شئ چې دا د درد بدنه ده. شتون یې ومنئ. په اړه یې فکر مه کوئ. احساس مه پرېږدئ چې په فکر واوړي. قضاوت او ارزونه مه کوئ. د ځان لپاره پیژندنه مه ترې جوړوئ. حاضر پاتې شئ او د هغه څه شاهد اوسئ چې ستاسې دننه تیریږي. یوازې له روحي درد څخه خبر مه اوسئ. له هغه چا چې پټه خوله حالت وینئ ځان ترې خبر کړئ. دا د اوس ځواک دی. ستاسې د هوش خپل حضور. بیا وګورئ چې څه کیږي. د درد بدنې له لارې له نفس سره خواخوږي. دا پروسه مې چې مخکې توضیح کړه ډېره پیاوړې خو ساده ده. ماشومانو ته ښوول کېدی شي او په دې هیله چې یوه ورځ په ښوونځیو کې دا د ماشومانو لومړی درس وي. کله چې د حاضر اوسېدو په لومړیو پرنسیپونو پوه شئ چې د ځان دننه پیښو کتونکی شئ او د تجربې له مخې پرې پوه شئ، د بدلون تر ټولو لویه وسیله به لاسته درغلې وي. له دې به سترګې نه پټوو چې له درده د خواخوږۍ پرې کولو پر مهال ښایي دننه له کلک مقاومت سره مخامخ شئ. دا ډېر هغه مهال پیښیږي چې تاسې د درد بدنې احساساتو سره نږدې خواخوږي ټول عمر درولې وي او یا مو د ځان حس ډېره برخه پکې پانګولې وي. د دې معنا دا ده چې تاسې د درد بدنې سره ځان نه خوښې کړی دی او په دې باور یاست چې همدا په ذهن کې جوړ شوی انځور هغه څه دی چې تاسې یاست. له دې سره د خپل پیژند بایللو بې خوده ویره به پیاوړی مقاومت د خواخوږۍ پر وړاندې رامنځته کړي. په بل عبارت تاسې غوره بولئ چې په درد کې اوسئ، د درد بدنه اوسئ، تر هغه چې یو نااشنا ځای ته ټوپ کړئ او پیژندل شوی آشنا او ناخوښه ځان له لاسه ورکړئ. په ځان کې دننه مقاومت ووینئ، له خپل درد سره تړاو ووینئ، ډېر ویښ اوسئ، هغه عجیب خوند وګورئ چې تاسې یې له ناخوښۍ ترلاسه کوئ. د ناخوښۍ په اړه خپلې خبرې او فکر وګورئ. که په هوښ شئ مقاومت به مړاوي شي. بیا وروسته کولی شئ خپل پام د درد بدنې ته واړوئ. د شاهد په توګه حاضر اوسئ او بدلون پیل کړئ. یوازې تاسې دا کار کولی شئ، بل څوک دا کار تاسو ته نشي کولی. خو که بخت مو مل و او یو کس مو پیدا کړ چې بشپړ په هوښ دی او تاسې ورسره واوسېدلی او د هغه په حاضر کې شریک شئ، دا به ډېره ګټوره وي او بهیر به چټک کړي. په دې ډول به ستاسې دننه روښنایي په منډه پیاوړې شي. کله چې یو لرګي نوی اور اخیستی وي او د بل لرګي څنګ ته چې لمبې خیږي کېښودل شي او له ځنډ وروسته دواړه لرګي سره جلا شي، لومړی لرګی به ډېر چټک سوځېږي، په دې چې اور یې یو دی. داسې اور اوسېدل د روحاني ښوونکي خصلت دی. ځینې رواني لارښودان هم ښایي دا دنده ترسره کړي، په دې شرط چې ستاسې سره د کار پر مهال دوی د ذهن له پړاوه اوښتي وي، ویښ حضور یې رامنځته کړی او ساتلی وي. لومړی شی چې باید په یاد وساتل شي، تر هغه چې ځان ته مو له درد څخه پیژندنه جوړه کړې وي، ځان ترې نشئ خلاصولی. تر هغه چې ستاسې د ځان حس یوې برخې په روحي درد کې پانګونه کړې وي، نو په بې خودۍ کې به تاسې د درد درملنې هرې هڅې سره مقاومت وکړئ او یا به یې شنډ کړئ. ولې؟ ډېره ساده خبره ده. تاسې غواړئ چې ځان مو د پخوا په شان وي. تاسې غواړئ چې ځان مو د پخوا په شان وي، ځکه درد ستاسې یوه مهمه برخه ګرځېدلې.
دا یو بې خوده بهیر دی. له دې خنډه د اوښتو یوازینۍ لاره هوش ده. ستاسې د حضور ځواک له خپل درد سره تړاو او ناڅاپه لیدل ښایي یوه هیښوونکې موندنه وي، خو که مو دا خبره ومونده تړاو مو مات کړی. د درد بدنه د انرژۍ پټنځای دی، لکه یوه اداره چې ستاسې دننه فضا کې لنډمهاله استوګنه غوره کړې وي. د ژوند انرژي ده چې بنده پاتې ده، داسې انرژي چې نوره نه بهیږي. معلومه ده چې د درد بدنه د تیرو ناخوالو له امله زیږېدلې. د درد بدنه د تیر ژوند یوه برخه ده چې په تاسې کې اوسیږي او تاسې ورسره خواخوږي لرئ، په دې چې له تیر سره تاسو خواخوږي لرئ. ځان مظلوم بلل هغه باور دی چې تیر له حاضر نه ډیر پیاوړی بولي، یعنی د واقعیت برعکس. دا هغه باور دی چې نور خلک او څه چې هغوی ستاسې سره کړي ستاسې د پیژندنې په جوړېدو کې ګرم دي. خلک ستاسې د روحي درد مسؤل دي او دا چې نشي کولای خپل اصلي ځان اوسئ. خو حقیقت دا دی، یوازینی ځواک هغه دی چې په دې شیبه کې ګیر شوی او ستاسې د حضور ځواک دی. کله چې په دې پوه شئ دا به هم درته واضح شي چې تاسې دننه فضا کې اوس په خپله مسؤل یاست، بل څوک نه دی او تیر د اوس واک پر وړاندې سر اوچتولی نشي. بېخودي یې منځته راوړي. هوش هغه د ځان لوري ته بدلوي. نقل قول دی رڼا ته په ایښودو کې هر څه معلومیږي او هر څه چې رڼا ته کېښودل شي په خپله په رڼا بدلیږي. څرنګه چې له تیارو سره جګړه نشي کولی، همدا ډول د درد بدنې سره ډغرې نشي وهلی. هڅه یې دننه شخړه زیږوي او نور درد ورسره پیدا کیږي. یوازې کتل یې بسنه کوي. په هغه شیبه کې کتل د واقعیت د منلو په معنا دی.